د ورو سوال کړی دی چې د یو سړي نه د ویترو په منځ کې قنوت دعای قنوت پاتې شي نو دی به سجده سهو کوي او که نه؟ الجواب د رسول صلی الله علیه وسلم نه د صحابه کرامو نه کوم آثار چې راغلي دي دا ټول چې راجمع کې نو د هغې نه کول او نه کول ثابتېږي. کول نه کول دا مسله به اکثر رونه او خویندې اول پې راولي. نو سنت طریقه دا ده کله دعا کول کله نه کول. دا کله نه کول هم سنت دي. نو بیا به سجده سهو څنګه راځي؟ بیا خو به سجده سهو نه راځي الا هغه علما به سجده سهو وایي چې کوم دی قنوت ته واجب وي او لازم ورته وایي. خو صحیح خبره دا ده چې سنت کله کول او کله نه کول دا سنت طریقه ده. دغه شان د ابی بن کعب رضی الله عنه ثابت دی چې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو له چې به کله جمع ورکوله د رسول صلی الله علیه وسلم په جومات کې نو په بعضو شپو کې به دعای قنوت پرېښوده په بعضو کې به وکړه. نو کله کول او کله نه کول د سنت دي والعلم عند الله. لږ وخت پاتې دی یو سوال دوه به ووایو سوالونه ډېر دي. د یو ورو سوال کړی دی چې د ډوډۍ په وخت کې خبرې کول جایز دي او که نه؟ الجواب حدیثونو کې دې څه نه دي ثابت چې پای کې دا راغلي چې د ډوډۍ په وخت کې به خبرې نه کوئ. او دا بعض خلک چې وایي چې لا سلام ولا کلام علی الطعام، نه به سلامت چې نه به خبرې کې د خوراک په وخت کې دا نه سر شتي او نه نیخ پیشتي. دا چې د چا خبره ده؟ اسی د چا خبره؟ سلام بنا چې خبره نه، سلام هر وخت کې اچول جایز دي او په هر سړي به چې الا د چې قضا حاجت ته نه شي. دا مسله مخکې تاسو ته یو پیر بیان کړی و. خو خبرې کول د دې نه منع نه راغلی، بلکې زه ته ثابتوم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خوراک په وخت کې خبرې کړي. په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی د ابو هريره رضی الله عنه چې رسول صلی الله علیه وسلم غوښه ورته مخې ته کېښودې شو، غوښه یې خوړه او بیا دا حدیث شروع کو انا سید الناس یوم القیامه، زه به د خلکو سردار یم د قیامت په ورځ. تاسو ته پته شته هغه څنګه؟ صحابه کرام وایي نه. رسول صلی الله علیه وسلم هغه حدیث شروع کو وی خلک باندې به سخت ډېره شي او نور به دومره فاصله کې بیا به خلک لاړ شي په آدم علیه السلام پسې، بیا به لاړ شي په نوح علیه السلام پسې، بیا به لاړ شي په ابراهیم علیه السلام پسې، بیا به لاړ شي په موسی علیه السلام پسې، بیا به لاړ شي په عیسی علیه السلام پسې، بیا په ما پسې راشي، بیا به زه په سجده پرېوځم. اوږد حدیث دی دا. اوږد حدیث رسول صلی الله علیه وسلم په دسترخوان بیان کړی. دا اوږد حدیث رسول صلی الله علیه وسلم په کوم ځای کې بیان کړی؟ په دسترخوان. کوم ځای کې دا هغه چې خبرې نه دي پکار؟ ها خبرې په دسترخوان باندې او د ډوډۍ په ټیم کې داسې دي لکه بهر چې کومې ناروا دي هغه دلته هم ناروا دي، بهر چې کومې روا دي هغه دلته هم روا دي. بلکې زه ته یو ناشنا فایده ذکر کوم. امام القیم رحمه الله ذکر کړی وایي د ډوډۍ په وخت کې به د انسانانو سره خبرې کې چې دوی ډوډۍ خوري او خوشحاله او بیا دا خبره په دې خبره باندې وضاحت کړی او تفصیل یې کړی دی او دقه طریقه ده. بلکې بعض کتابونو کې دا راځي د عربو عادات، نو پای کې یو عادت د عربو دی لیکلی چې دوی به میلمستیا ډېره زیاته کوله، میلمدوس خلکو، او میلمستیا دې ته وایي چې څوک د سره ډوډۍ خوري ته به د هغه سره خبرې کوي. ته به د هغه سره څه کوې؟ خبرې. یعنې زه ستا خواله درځم او ته ما ته روټۍ ایښودې او دغه شان داسې ته به وخورې که زما خواله راشي زه ته داسې کښېنم وبه خورې ډوډۍ. دا خو لکه ته چې لاسنیوي ته راغلی، لاسنیوي او یا به ډوډۍ خفه دی. بلکل داسې د دې حرکاتو نه یې معلومېږي چې دوی ته ودرې خاطر یو کس خواله ورلې خوشحاله خوري جي دا والا دغه والا څنګه ته والا څنګه دي، مشران څنګه دي، دا دې خو کړی چې دلته رالي او دغه شان راځي زموږ خواله موږ خو ډېر خوشحالي استادو په خدمت ډوډۍ خوري دا خبرې کې هغه هم خوشحاله. نو میلمستیا داسې یې وکړه که هغه ول وکړه؟ د دوی میلمستیا سې وکړه. نو د ډوډۍ په وخت کې خبرې کول څه دي؟ جایز دي او روا دي. الا دا که د ډوډۍ خوراک مقابله چېرته ولګي
نو بیا پکې خبرې څه دي ځکه چې بیا ته خبرې کوې نو اکس ته راخوا مخکې کېږي نو دغه ټیم کله سړی پابندي ولګي چې خبرې منع دي بیا جدا خبره خو نور عام اوقاتو کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي او لنډ حدیث یاد ساتئ په صحیح بخاری صحیح مسلم کې حدیث دی هغه اوږد حدیث هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په کوم ځای کې ویلی په دسترخوان باندې ویلی والله اعلم دا